خو ځان شه مورې منه دا ته خو دیوانې وای یا داخل وای دلته ګرځودې دلته ناستې دي یا لکه وروره زه خو تا پسې راغلم ولې مرګرینو دا دونه ګرمي چې تېره شوه ما یې دواړه یو چکر داسې و چې یو یخ هندوانه دواړه پانډیوالۍ کې وخورو څنګه دې خوښه ده زه خو پټو ته روت یم او پیسې خو ما ټولې کور کې پرېښې دي دا ګوره یو روپۍ به راسره نشته دی دا رور دې د څه دپاره دی سړیه راځه پیسې زه ورکومه که نه او مو تا کوم داسې لینکوزر خو یو هندوانه ده که نه یار په 300 روپۍ کېږي راځه چې ځو راځه راځه خوښه مې ده راځه چې ځو مړه دا یاره ښه سرې سرې وسرې دي ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی بخیر دی شیخه یو هندوانه خو ته دغه شته ښه چې سره وي وړه که غټه نه مړه غټه پکې وګوره چې دا سترګې پې ځان نه مړې کړو سړی په وړه څه کې دغه ټیک ده ښه دغه وتله 400 روپو ده ما شیخه دغه ځای کې ورته کینو او لږ یې ماته که چې ویې خورو دلته ښه وړو یې نه راځه نه 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 مړه دا خو دا چې کو دا ښه سره ده دا دې څنګه کټ ده خو تا ولې طبیعي وکړه ماشاءالله ماشاءالله خسره ده لال دی لال بس راځه راځه راوړه مالګه خو راځه نشته شیخه شته مالګه هم شته بس بیا مې خوښه مې ده مالګه ډېره خورم مه ګوره پرېشر دې هایي دی شي مونږ دې پې ټولې دارې راوستې مړه دا څه لیونې سړی دی یار شیخه ملګري صاحب راته خوار کړي ګوره دا پرې دغه پارې زه بس پرې کېده ټیک دی کاغذ نه سره والا کاغذ راوړه خدای خو دې مړه بس ښه کړو لالونه مړه شیخه خدای پاک دې شیخه یار کابل باندې دا والا مالګه خورئ هلکه یخ هم ده ښه تکړه شه ښه خوره ښه چې ما څه ګرځي دا مزې وایم خدای راسي بس مړه منم دی یاره سره ده ښه ما سره نن پیسې هم نه وې والله چې منم دی یار داسې وې تا ته خو مه وي چې پیسې زه ورکوم مړه ما ته پټه وه چې دا سړی ژوندي خوراک کوم مړه سهار دې په یو ښه هوټل م وره شومه ښه دې به په ډک به تا باندې زه خورم ها پېښور کې ها دغې ته خو ورورولي وایي دې ته خو نه وایي چې یوازې زه رالم او ته یې خورې دې ته ورورولي نه وایي ووه ښه لږه لږه مالګه پې ځان ته اچوه دا د خوړو دا خوړې نه دي خوړې دا د دې دا توازن پوره کوي ښه خو غټه ګرمي م تېره شوه وایي دا نن سالو دا خړه ما وي مایي ګرمه به یې خو یخه ده ښه ولکه یو بله درکړمه نو شیخه بس دې وجنې م پسې ظالمه وایي بله درکړمه بس هغه دا یې تخوم نه د داسو کسانو هندوانه م په ځان دې وواله شیخه دې غوره شه شیخه څو روپۍ شوې 400 ما دې وګوزاره کوه که نه یار ولې همدغه ریټ دی که نه شیخه د رسید کې خبره داسې ده پیسې راسه نشته سهار بیا د لکه خیر راوړم ښه ولې د هندوانه نه خوړله هندوانه خو موږ خوړه خو پیسې راسه نشته که نه چې تاسې نشته دی بل څه خو شته که نه داسې هم نه وي دا ما را روان کړ زه را روان کړم ما عزت ته مې ویل تا باندې به دې بدله کې زه بله وخورم بیا ماله سوال یې نه شیخه دونه سترګې مه پټوه ولې ته مونږ نه روزانه ده چې په دې لار روان یو تا خو ځان شه مورې منه دا ته خو دیوانې یا داخل وای هڅه شیخه خفه نه شي یو هندوانه راله بله راکه کور ته یې وړمه ستا ګورې په حیا کار نشته پرې بل هندوانه کې مې چې راوال درکړل ولې ته نه پوهېږې
شیخ وایم که په دغه ریټ کېږي خو یو بله راکړه ماشومان ولې وړمه ته راکړه هغه چاړه ونه ستا خو پایا کار نشته ولېږه